یریږم کنې پوه یم په هر څه پروردګاره حالاتو راته لاس یې ښی په خوله پروردګاره په دوه اربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده یوازې وژل کېږي پښتانه پروردګاره یوازې وژل کېږي پښتانه پروردګاره. نشته مې په لاسو کې بنګړي در سره ځم مات مې د پخپو کې شي ازغي در سره ځم هیڅ سوچ ور باندې نه کوم بیخي در سره ځم قسم مې د په خدای وي سم دستي در سره ځم خو ته هم یو وړوکی غوندې کار وکړه قربان د کام د بیدارۍ ناره په جار وکړه قربان. د ګردې نړۍ په تحریکونو چې نظر واچو نو هغې کې د ښځو یو لوی کردار دی. د ښځو د نشتوالي له وجې یا د کمي د وجې هېڅکله کوم یو تحریک د کامیابۍ په لور نشي تللی. د پښتنو کامي تحریک کې که وګورو عصمت شاه جهاد بي بشرا گوهر جمیله گیلانی اغلی ثنا اجاز لیبه یوسفزی وړانګه لونی سیده حسینه ګل مماڼه افریدی او داسې نورې ډېرې زموږ پښتنې خویندې چې کوم په قامي تحریک کې نو موږ سره دلته اوس د ژوب د سیمې بېنظیر مندوخیل کومه چې د تاریخي افغانستان د لوی احمد شاهي د ژمې پلازمینه په پېښور کې ژوند کوي. بېنظیر مندوخیل هم د قامي تحریک برخه ده نو هغه نه به پوښتنې کوو د ژوند په اړه. تاسو ته په خپل پروګرام کې ستړي مه شئ او هرکلی وایي. تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. که مو لیدونکو او کتونکو سره پېژندګله وکړه چې تاسو د کوم ځای سره تعلق دی او خپل نوم والې د کتونکو سره. زما نوم بېنظیر مندوخیل دی. زه په شپږم ټولګي کې سبق ویم او زه د ژوب یم. ډېر ښه. د ژوب کې د کوم کلي که هغه مو وي؟ زه په ژوب کې د عمر مرسنجي د کلي یم. څو وروڼه او خویندې یاستی؟ زما 5 وروڼه دي او موږ 6 خویندې یو. او ته په څویم نمبر باندې؟ زه د ټولو نه د ګردو اخري یم. د قامي تحریک لپاره چې کومې د هلې ځلې رواني د جلسې رواني په هغوی کې زه تاسو هم ګورم نو دې جلسو سره او د سیاست سره تاسو څنګه شوق پیدا شو؟ زما مشر ورور شریف الدین نماج د جنرال پښتون په نامه مشهور دی. ده به سیاست کولی نو زما هم شوق ورسره پیدا سو. نو هغه سره به بیا تلې راتلې جلسو ته؟ هو که د هغه سره به تلم. په ژوب کې د ښځو لپاره لایبرري یعنې کتابتون جوړېږي هغې لپاره ستاسې څه هلې ځلې کړي دي؟ خو زه له ثنا اجاز سره ګرځم د ژوب د لایبرري لپاره کتابونه راټولوو. او کتابونه خلک درکوي یا کوم خلکو در سره مرسته کړې؟ هو موږ سره خو ډېرو خلکو مرسته کړې ده خو او د حضرت ولي هوتک صاحب ډېره مننه کوم. په کار ده چې نور کوم کمپاله ملګري مترقي ملګري یا پښتانه چې څومره هم د اواز اوري په ژوب کې د جونو لپاره ښځو لپاره یو کتابتون لپاره هلې ځلې روانې کړي دغو
د واک تحریک میرمنو، نو تاسې هم کولی شئ چې دوی سره د کتابو مرسته وکړئ او دوی دا کوم هلې ځلې چې دا موږ ټول په شریکه باندې وستایو. بېنظیر مندوخیل، موږ سره به د چا شعرونه شریکه یې؟ زه به یو د باکر صاحب یو شعر به تاسو ته ویم. یریږم کنې پوه یم په هر څه پروردګاره، حالاتو راته لاس ایښی په خوله پروردګاره، په دوه اربه خلکو کې د سوچ خبره نه ده، یوازې وژل کېږي پښتانه پروردګاره. او یوازې وژل کېږي پښتانه پروردګاره. د قامي تحریک لپاره چې کومې د هلې ځلې رواني، د جلسې رواني، په هغوی کې زه تاسو هم ګورم. نو دې جلسو سره او د سیاست سره تاسو څنګه شوق پیدا شو؟ زما مشر ورور شریف الدین نماژ د جنرال پښتون په نامه مشهوره دی. ده به سیاست کولی، نو زما هم شوق ورسره پیدا سو. نو هغه سره به بیا تلې راتلې جلسو ته؟ هو که د هغه سره به تلم. مکتب پوره کړې، نو آیا ته څه جوړېده غواړې په ژوند کې؟ زه خو ډاکټره جوړېدل غواړم چې د خپل قام لپاره د خپل قام خدمت وکړم. پښتنو جونو ته، د جونو پلارانو او وروڼو ته څه پیغام لرې؟ زه پښتنو سړو ته دا پیغام لرم چې خپلو لوڼو ته تعلیم ورکوي، خپلو لوڼو ته د سیاسي شعور ورکوي، خپلو لوڼو ته ازادي ورکوي. د خدای دا وکړه چې ټول پښتانه پلاران او وروڼه لکه څنګه چې بېنظیر مندوخیل ته یو سیاسي شعور ورکوي، سیاسي تربیه یې کاخته دي، او بېنظیر مندوخیل هم غواړي چې په راتلونکي کې د دغه ټوټې او غمځپلي قام خدمت وکړه. مونږ به بیا راځو، دې سره به بنډارونه کوو، مرکې به کوو. تر بیا راتګ پورې درنه خپل همکار نبیل شینواري سره اجازت غواړم. د الله په امان.